دوهم درس دې قسمت ته فقط غوږ ونیسئ. دا کیږي زه چای غواړم. I want a tea. زه کافي غواړم. I want a coffee. مننه. Thank you. هیله کوم. You're welcome. آیا یو چای غواړئ؟ Do you want a tea? زه کافي نه غواړم. I don't want coffee. آیا تاسو انګلیسي خبرې کوئ؟ Do you speak English? زه کولی شم فارسی خبرې وکم. I can speak Persian. اوس جیم ته سلام ورکړئ. Hello, Jim. پوښتنه وکړئ چې څنګه دی. How are you? ځواب ورکړئ ښه یم. I'm fine. مننه. Thanks. Thanks. ښه یم. مننه. I'm fine, thanks. ډیره ښه. مننه. Fine, thanks. Fine, thanks. او تاسو څنګه؟ په انګلیسي کې وایو او تاسو. And you? زه هم ښه یم. I'm fine too. I'm fine too. پوښتنه وکړئ آیا تاسو یې؟ Are you? ووایئ د کاناډا څخه. From Canada. From Canada. د ایران څخه. From Iran. اوس پوښتنه وکړئ آیا تاسو د ایران څخه یې؟ Are you from Iran? Are you from Iran? هو. Yes. زه د ایران څخه یم. I'm from Iran. I'm from Iran. هو. زه د ایران څخه یم. Yes, I'm from Iran. نه. زه د ایران څخه نه یم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. اوس کوشش وکړئ ووایئ چې زه هم د ایران څخه یم. I'm from Iran too. I'm from Iran too. څنګه د یو چا نه پوښتنه کوئ چې آیا هغه د ایران څخه دی؟ Are you from Iran? ځواب ورکړئ نه. زه د ایران څخه نه یم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. زه د کاناډا څخه یم. I'm from Canada. Canada. I'm from Canada. ووایئ چې زه هم د کاناډا څخه یم. I'm from Canada too. I'm from Canada too. پوښتنه وکړئ آیا تاسو هم د کاناډا څخه یې؟ Are you from Canada too? Are you from Canada too?
نه زه د ایران څخه یم. No, I'm from Iran. زه د کاناډا څخه نه یم. I'm not from Canada. I'm not from Canada. هو. Yes. Yes. زه هم د کاناډا څخه یم. I'm from Canada too. I'm from Canada too. هو زه هم د کاناډا څخه یم. Yes, I'm from Canada too. پوښتنه وکړئ څنګه یې؟ How are you? ووایئ ښه یم مننه. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. د دې معنا کیږي مننه، یعنی د تاسو څخه مننه. Thank you. Thank you. تلفظ ته ښه دقت وکړئ. Thank you. بیا وایئ مننه. Thank you. بیا وایئ مننه. Thanks. اوس ووایئ زه ښه یم مننه. I'm fine, thanks. اوس ووایئ زه ښه یم مننه. I'm fine, thank you. ښه مننه کوم. Fine, thank you. ووایئ زه یم د مختصر په شکل. I'm. زه چې کېږي I. د دې معنا کېږي زه خبرې کوم. I speak. Speak. I speak. تلفظ ته ښه دقت وکړئ. Speak. ووایئ زه خبرې کوم. I speak. اوس کوشش وکړئ ووایئ چې ته خبرې کوې. You speak. ووایئ چې زه د ایران څخه یم. I'm from Iran. دا کېږي فارسي. Persian. تلفظ ته ښه دقت وکړئ. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Persian. ووایئ فارسي. Persian. ووایئ زه خبرې کوم. I speak.
I speak. اوس کوشش وکړئ وایي چې زه فارسی خبرې کوم. نو په انګلیسي کې مونږ وایو زه خبرې کوم فارسی. I speak Persian. I speak Persian. وایي زه هم فارسی خبرې کوم. I speak Persian too. I speak Persian too. تاسو هم فارسی خبرې کوئ. You speak Persian too. You speak Persian too. فکر وکړئ یو څوک تاسو سره جوړ په خیر کوي. ځواب ورکړئ زه ښه یم مننه. I'm fine, thank you. I'm fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thank you. پوښتنه وکړئ تاسو څنګه؟ And you? And you? ورڅخه پوښتنه وکړئ چې آیا د ایران څخه دی؟ Are you from Iran? نه زه د ایران څخه نه یم. No, I'm not from Iran. زه د کانادا څخه یم. I'm from Canada. نه زه د کانادا څخه یم. No, I'm from Canada. هو زه د ایران څخه یم. Yes, I'm from Iran. وایي زه فارسی خبرې کوم. I speak Persian. I speak Persian. تاسو فارسی خبرې کوئ. You speak Persian. You speak Persian. په انګلیسي کې د دې کلمې په اضافه کولو سره هغه جمله په سوالیه بدلیږي. البته د جملې په اول کې دا کلمه اضافه کوو. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Do. Do. وایئ تاسو فارسی خبرې کوئ. You speak Persian. اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو فارسی خبرې کوئ؟ Do you speak Persian? Do you speak? Do you speak Persian? ځواب ورکړئ هو زه فارسی خبرې کوم. Yes, I speak Persian. Yes, I speak Persian. زه هم فارسی خبرې کوم. I speak Persian too. I speak Persian too. پوښتنه وکړئ آیا ته فارسی خبرې کوې؟ Do you speak Persian? Do you speak Persian? اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا ته هم فارسی خبرې کوې؟ Do you speak Persian too? Do you speak Persian too? دا کیږي
انګلیسي غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. English. English. بیا غوږ ونیسئ او په جګ اواز یې تکرار کړئ. English. بیا غوږ ونیسئ او په جګ اواز یې تکرار کړئ. English. Glish. English. ووایئ زه انګلیسي خبرې کوم. I speak English. I speak English. تاسو انګلیسي خبرې کوئ. You speak English. You speak English. اوس پوښتنه وکړئ چې آیا زه انګلیسي خبرې کوم؟ Do you speak English? Do you speak English? ځواب ورکړئ نه زه فارسي خبرې کوم. No, I speak Persian. هو انګلیسي خبرې کوم. Yes, I speak English. هو زه هم انګلیسي خبرې کوم. Yes, I speak English too. ووایئ فارسي. Persian. Persian. انګلیسي. English. English. اوس دې محاورې ته غوږ ونیسئ. Hello, Jim. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine too, thank you. Jim, do you speak Persian? No, I speak English. Do you speak Persian? Yes, I speak Persian. I'm from Iran. I speak English too. بیا غوږ ونیسئ. Hello, Jim. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine too, thank you. Jim, do you speak Persian? No, I speak English. Do you speak Persian? Yes, I speak Persian. I'm from Iran. I speak English too. اوس د یو چا نه پوښتنه وکړئ چې څنګه دی. How are you? ووایئ ښه یم مننه. I'm fine, thanks. ووایئ ښه مننه. Fine, thank you. ووایئ زه د کانادا څخه یم. I'm from Canada. او انګلیسي خبرې کوم. And I speak English. And I speak English. د دې معنا کیږي زه خبرې نه کوم. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. I don't speak. Don't. Don't speak. I don't speak. I speak Persian. I don't speak English. ووایئ زه انګلیسي خبرې نه کوم. I don't speak English. I don't speak English. په انګلیسي کې د don't کلمه د یو جملې منفي کولو لپاره استعمالیږي. اوس ووایئ زه پارسي خبرې نه کوم. I don't speak Persian. I don't speak Persian. پوښتنه وکړئ چې آیا انګلیسي خبرې کوي؟
Do you speak English? Do you speak English? هو انګلیسي خبرې کوم. Yes, I speak English. Yes, I speak English. نه انګلیسي خبرې نه کوم. No, I don't speak English. No, I don't speak English. د دې معنا کیږي زه غواړم. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. I want. Want. I want. ووایئ زه غواړم. I want. I want. ووایئ تاسو غواړئ. ته غواړئ. You want. You want. اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا زه غواړم؟ Do I want? Do I want? آیا تاسو غواړئ؟ آیا ته غواړئ؟ Do you want? Do you want? ووایئ زه خبرې نه کوم. I don't speak. I don't speak. اوس ووایئ زه نه غواړم. I don't want. I don't want. ووایئ زه د ایران څخه یم. I'm from Iran. زه د ایران څخه نه یم. I'm not from Iran. I'm not. I'm not from Iran. زه فارسی خبرې نه کوم. I don't speak Persian. I don't speak Persian. ووایئ زه د ایران څخه یم. I'm from Iran. زه د کانادا څخه نه یم. I'm not from Canada. اوس ووایئ تاسو د کانادا څخه یې د مختصر شوی په شکل. You're from Canada. د دې معنا کیږي تاسو د کانادا څخه نه یې. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. You're not from Canada. You are. You're. You're not. You're not from Canada. بیا وایئ تاسو د کانادا څخه نه یې. You're not from Canada. You're not from Canada. وایئ زه غواړم. I want. I want. د دې معنا کیږي چای. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Tea. Tea. وایئ چای. Tea. Tea. د دې معنا کیږي یو چای. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. A tea. A tea. وایئ یو چای. A tea. A tea. وایئ یو دانه. A tea. وایئ زه غواړم.
I want. کوشش وکړئ ووایئ چې زه یو چای غواړم. I want a tea. I want a tea. ووایئ چای. Tea. Tea. ووایئ زه چای نه غواړم. I don't want tea. I don't want tea. د دې معنا کیږي کافي. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Coffee. Coffee. کافي. Coffee. Coffee. ووایئ یو چای. A tea. A tea. اوس ووایئ یو کافي. A coffee. A coffee. پوښتنه وکړئ آیا یو کافي غواړئ؟ Do you want a coffee? Do you want a coffee? نه کافي نه غواړم. No, I don't want coffee. No, I don't want coffee. زه یو چای غواړم. I want a tea. I want a tea. اوس تاسو ته چای راوړی دی. غواړئ لږ رسمي په شکل ورڅخه مننه وکړئ. څنګه مننه کوئ؟ Thank you. Thanks. دا د تاسو د مننه ځواب دی. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. You're welcome. Well. Welcome. Welcome. ووایئ هیله کوم. You're welcome. You're welcome. ووایئ مننه. Thanks. مننه کوم. Thank you. د مننه ځواب څنګه ورکوئ؟ You're welcome. You're welcome. ووایئ کافي. Coffee. Coffee. پوښتنه وکړئ چې آیا زه کافي غواړم؟ Do you want a coffee? Do you want a coffee? ځواب ورکړئ نه چای غواړم. No, I want tea. څنګه یو چا نه پوښتنه کوئ چې څنګه یې؟ How are you? ځواب ورکړئ ښه یم مننه. I'm fine, thanks. پوښتنه وکړئ آیا یو چای غواړئ؟ Do you want a tea? Do you want a tea? غوږ ونیسئ چې څنګه ځواب ورکوي. No, thanks. I'm fine. No, thank you. I'm fine. اوس یو څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې چای غواړئ؟ ځواب ورکوئ نه مننه. داسې هم ځواب ورکولی شئ. No thanks, I'm fine. No thank you, I'm fine. تاسو انګلیسي خبرې کوئ. You speak English. د دې معنا دی زه کولی شم. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. I can. Can. I can. بیا وایئ زه کولی شم. I can. I can. ته کولی شې. You can.
You can. د دې معنی کیږي زه انګلیسي خبرې کولای شم. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. I can speak English. Speak English. Can speak English. I can speak English. بیا وایئ زه کولای شم انګلیسي خبرې وکړم. I can speak English. I can speak English. اوس کوم کلمات چې تلفظ یې زیاتره دقت ته ضرورت لري غوږ ونیسئ او په جګ اواز یې تکرار کړئ. Want. I want. Thank you. Thank. Thank you. Welcome. Welcome. Speak. 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 English. 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 Persian. 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 I can. You can. I can speak. You can speak. وایئ تاسو کولای شئ انګلیسي خبرې وکړئ. You can speak English. You can speak English. زه کولای شم فارسی خبرې وکړم. I can speak Persian. I can speak Persian. وایئ زه یو چای غواړم. I want a tea. I want a tea. وایئ زه هم یو چای غواړم. I want a tea too. I want a tea too. وایئ یو کافی. A coffee. A coffee. وایئ یو کافی او یو چای. A coffee and a tea. A coffee and a tea. وایئ چې زه یو چای او یو کافی غواړم. I want a tea and a coffee. I want a tea and a coffee. پوښتنه وکړئ آیا یو کافی غواړئ؟ Do you want a coffee? Do you want a coffee? اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا ته هم یو کافی غواړئ؟ Do you want a coffee too? Do you want a coffee too? وایئ آیا تاسو هم انګلیسي خبرې کوئ؟ Do you speak English too? Do you speak English too? نه زه انګلیسي خبرې نه کوم. No, I don't speak English. زه فارسی خبرې کوم. I speak Persian. هو زه انګلیسي خبرې کوم. Yes, I speak English. زه کولای شم انګلیسي خبرې وکړم. I can speak English. I can speak English. پوښتنه وکړئ آیا ته یو چای غواړې؟ Do you want a tea?
Do you want a tea? نه مننه. No thanks, I'm fine. No thank you, I'm fine. د مننې ځواب څنګه ورکوئ؟ You're welcome. You're welcome. ووایئ زه کولی شم انګلیسي خبرې وکم. I can speak English. I can speak English. او کولی شم فارسی هم خبرې وکړم. And I can speak Persian